یو لوی نعمت دی چې هر انسان یې په لټه کې دی. دا داسې یو نعمت دی چې که انسان یې ترلاسه کړي، د ژوند دا ټول تکلیفونه، دا کړاوونه، دا بوج، دا خفګانونه، دا کینې، دا هر څه ورسره د انسان له زړه کډه کوي او دا مشکلات ټول ورسره حل کېږي او کمیږي. دا داسې یو نعمت دی چې هر انسان یې په لټه کې دی، خو اکثر انسانان ترې غافله دي او بې پروا دي. که دا نعمت انسان ترلاسه کړي، ژوند یې ورسره خوندور کېږي. پوهېږي دا څه شی دی؟ د الله پاک تقدیر ته تسلیمېدل، د الله پاک په رضا راضي کېدل او قناعت. کله چې ته د الله پاک فیصلو ته او تقدیر ته تسلیم شي او غاړه ورته کېږدې، لوی لوی مصیبتونه، کړاوونه تا نشي ځپلی او ماتولی. هغه فقیر چې د الله پاک فیصلو او تقدیر ته تسلیمي، تر هغه غني او مالداره ډیر د آرامش او ډاډ احساس لري او سعادتمند ژوند لري. چې مالداره وي خو راضي نه وي د الله پاک په فیصلو. هغه مریض چې د الله پاک تقدیر باندې باور لري او تکیه پرې کوي، تر هغه ناروغ ډیر د ډاډ او سعادت احساس لري چې مریض وي خو د الله پاک فیصلو باندې تکیه نه وي. د الله پاک تقدیر ته تسلیمېدل او قناعت کول په هر حال، هر فیصله چې الله پاک تا ته کړي، ته ورته تسلیمې، د ستا ژوند ته آرامش او سکون او خوشحالي راوړي. خو یوه پوښتنه ده، کله چې ته راضي شي بیا الله پاک راضي کېږي او دا ټول مصیبتونه او کړاوونه له تا لرې کوي. د ډیرو خلکو برداشت هم دا دی، خو قرآن کریم بل څه ته اشاره کوي. رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله پاک راضي شو او هغوی راضي شو. یعنی لومړی باید ته الله پاک راضي کړي، بیا الله پاک ته راضي کوي. کله چې الله پاک راضي شو بیا له تا راضي کېږي. دا د صحابو په اړه قرآن کریم اشاره ده. صحابه ټول د الله پاک نه راضي وو، الله پاک هم له دوی نه راضي وو. ته چې کله د الله پاک راضي کړي، دا ټول نظام، د هر څه اسباب چې د الله پاک ټول د الله پاک اختیار کې دي، دا ټول ستا په ګټه چلی. د الله پاک رضایت تر ټولو لوی نعمت دی چې انسان پې نازول کېږي. نو په هر کار کې د الله پاک رضا لټوه. الله پاک راضي کا، الله پاک تا راضي کړي. دغه کسانو په ډله کې دې راولي چې الله پاک ترې راضي دی. کله چې داسې وشي، دا ټول نظام ستا په ګټه چلیږي. ته چې الله پاک راضي کړي، بهترین ژوند به ولري. اوس به دې پوښتنه دی چې الله پاک څنګه راضي کړم؟ اسانه لارې دا ده، هغه څه چې الله پاک سپارښتنه کړې، امر یې کړی، هغه ترسره کوه او له ګناه نه ځان ساته. الله پاک منع راسه کوه. په هر کار کې د الله پاک رضا لټوه. باور وکړه داسې انسان بشي چې څنګه ژوند غواړي، خوشحالي غواړي، سکون آرامش غواړي، هغه په ژوند کې ولري. خوشبخت انسان هم دلته او هم په آخرت کې. رضی الله عنهم ورضوا عنه.